الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله مشر لمخك زي وركي ترشد أجي سبرا مخش تدي مخك سبرا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال الله فقد اهتدوا رسول الله صلی الله علیه وسلم اولنی ملګری هر وخت په خپل مجالسو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت تذکره کوله او د صحابه کرام رضی الله عنهم د حالات دا به د خپل بچو ته خپل زنانو ته خپل شاګردانو ته او په مجلس کې دوستانو ته بیانول دا غي مجالس دا په دی باندې آبادو خنن سبا د فتنو دور ده زیاده دي چې موږ د عظیم خلق چې الله سبحانه و تعالی مونږ ته قران کې فرمایي
چې تاسو د دې په شان ایمان راوړئ د دې په شان کردار اختیار کړئ او دا هغه بهترین جماعت دی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل پاکو مجلسونو کې دغه جماعت تربیت وکړو تیار کړو د ټولې دنیا د قیادت لپاره هغه دور کې چې کوم لوی قوتونه او د روم او د فارس چې دنیا یې د ظلم نه ډکه کړې وه باطل نظام د طاغوت بندگی و د غیر الله عبادتونه روانو بادشاهانو ته سجدي کېدې د بادشاهانو مرتبه د سی ولک نعوذ بالله د الله په شان ته داغه د خبرې نه به قانون جوړېده دې ته چا نه کتل چې د الله یو قانون شته او الله ویلي چې دا حلال دی او دا حرام دی په هغه زمانه کې د خلکو دا تصور چې نه بادشاه به وي چې دا حلال او دا حرام حالانکه د حلال او حرام او اختیار چا سره دی د شریعت سازی اختیار چا سره دی یوازې د الله سره شریعت ساز نه بادشاہ دی نه پارلیمنت دی نه اسمبلی دا نه مولا دی نه مجتهد دی او نه پیر دی تر دې پورې چې پیغمبر ته هم دا اجازت نه چې د ځان نه دی قانون او شریعت جوړ کی او د ځان نه دی یو شی حلال او یا حرام کی الله رب العالمین زمون خوږ نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایي کنا یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك اے نبی د ځان نه به حرام اول نه کې ته د خپل طرفه چې دا سیس په ما بند او زبه نور نه استعمالوم دغلته مفسرین اگر چې وي تحریم لغوي مراد ده بندش معنا ده پزان ولی بندې هغه سیس چې الله حلال کړی دی نو زما محترم ورونو نبی صلی الله علیه وسلم هم دا کار نشي کولای یو بل پیغمبر هم دا نشي کولای چې د ځان نه وي چې دا حلال او دا حرام د دې اجازه الله نه دی ورکړی بعضی کتابونو کې به تاسو مطالعه کې ګورئ تاسو مخې ته یو ټکی راځي د نبی په باره کې ویلي شارع علیه السلام شارع دا فرمایلی دا به تاسو کتلی مطالعه کې که نبی کتلی مطالعه کوئ نو مخې له به مرش بعض علما دا د نبی صلی الله علیه وسلم باره کې دا لفظ استعمالی شارع علیه السلام په دې ځان پوي کوي شارع د دې دوه معنی دي که په دې معنی اخلي چې شریعت ساز دا معنا د نبی په شان کې او د نبی په صفت کې دا لفظ په دې معنا استعمالول ناروا دي چې شریعت ساز یې شریعت جوړ کړی دی نه البته په دې معنا کې څوک استعمال کی اجازت وای چې د شریعت پیش کون کې د شریعت معلم او د شریعت خودون کې کپه دې معنا ورته شارع وي خو ټیک ورنه شارع رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په دې معنا باندې ویل چې د شریعت جوړ کړی دی دا ناروا ده شریعت جوړون کې صرف او صرف د الله سبحانه وتعالى ذات قوانین د التبر ناراضي نبی د هغه تشریح کوونکی نبی د هغه وضاحت کوونکی او نبی د هغه بیان کوونکی خپل امت ته چې زما الله دا قانون راولېګلو دا سیزی حلال وګرځولو دا حرام وګرځولو او وضاحت نبی صلی الله علیه وسلم په خپل حدیث سره دا غي وکي په خپل قول سره په خپل فعل سره نو امت باغی پويږي د نبی ذمہواری دای د امت تربیت امت ته تعلیم ورکول ځکه نبی هغه معلم اعظم وي مربي وي داعي وي او د شریعت مبین او بیان کوونکی وضاحت کوونکی او د ذمہواری الله قرآن کې ذکر کړی لتبین للناس ما نزل الیهم اے نبی دا قرآن میں نازل کړی دی د پاره چې وضاحت به تکي خلکو ته بل چاته د اجازه نشته چې په کې د ځان نه تشریحات د دین وکي تشریحات رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دي او کوم ځای کې موجود دي په احادیثو کې دا احادیث چې حجت ته چا حجت کړی دا دی قرآن حجت کړی دی چې دی وجنه انسان کله حدیث نه مني دا غي حجت دا قرآن نه مني د دین انکار کوي دا قرآن موتا ته وي قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم اے نبی دی خلکو ته اعلان وکا کستاسو د الله سره محبت دي د الله قرآن سره مډیر می د قرآن ټکي متا شو ډیر اوري د منکرین حدیث خپل
الله سره ډیر مینه بس مونږ الله رب العالمین سره ډیر تعلق دی د الله لویواله بیانو دا د الله لویواله نه بین الله فرمایي ک دی خلکو ته وایي ک د الله سره د مینه یو د دروغ دعوی نه کې نو څه چل بکې فتبعونی زما د حدیث تابعداري وکې فتبعونی پکې شرط لګولې دا شرط کړی دی د الله د محبت لپاره دی وجنه د دې آیت نه دا معلومیږي د سورته ال عمران 31 نمبر آیت یاد ساته یو درشم چې چام د الله د محبت د قران د محبت د دروغ دعوی کولی او فتبعونی تنراتلو چې د نبی تابعداري او د نبی تابعداري په کوم ځای کې ده په حدیث کې ده نو دا په دې دعوه کې دروغجن دی که رښتونه دی دا دروغجن دی کذاب دی ډرامه کوي ډېر خلک ډرامې کوي یو ډرامه دام ده یو ډرامه خو هغه چې تاسو یې ګورئ یو ډرامه جوړه شوې یو ډرامه دام روانه په دنیا کې چې ډېر خلک پې دوکه شي نو فتبعونی دا د الله د محبت د الله د تعلق لپاره شرط دی نبی دی خلکو ته ووایه چې د الله سره به د محبت دعوی نه کوي دا دعوی به هم دروغ وي چې څو پورې زما د حدیث تابعداري نه کړي او زما د سنتو تابعدار شوي نه یم نو چې کله زما تابعداري وکړي هغه تابعداري خو په حدیثو کې ده نو څه چل به وشي الله به دوه انعامه درکړي غټ یو یحببکم الله الله به در سره محبت وکړي معلومه شوه د الله محبت په څه میلاویږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث په تابعداري میلاویږي فتبعونی ته به راځي اے نبی دوی ته وایي زما تابعداري وکړئ زما اتباع وکړئ او یو بله نقطه درته ووایم علماو طلباو ته خو به پته وي طلباو به د استادانو نه اورېدلي او علماو د قرآن او حدیث نه دا نقطه زده کړې ده خو د عوام ورونو ته ویم تاسو د قرآن کې دوه قسم الفاظ ګورئ یو د نبی په باره کې د اتباع راځي اتباع او د الله او رسول په باره کې اطاعت هم کله راځي که نه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول د الله اطاعت وکړئ د رسول اطاعت وکړئ خو تاسو دا قرآن وګورئ دا به تاسو پکې پیدا نه کړئ دا ټکې چې اتبعوا الله د الله تابعداري وکړئ داسې پکې شته دا ولې اطاعت او اتباع کې فرق دا دی اطاعت په خبره کې نو الله رب العالمین من ته د خپل ځان په باره کې اطیعوا الله د الله خبره ومنئ د الله خبرې ته فکر نه دی لکه چې الله رب العالمین د ځان باره کې اطاعت ویلی خو اتباع د نبی باره کې دواړه ویلي دي هم اطاعت او هم اتباع اتباع په عمل کې او عمل څوک کوي پیغمبر عمل څوک کوي پیغمبر اول عمل کوونکی په قرآن دی که نه دی او هغه اعمال په کوم ځای کې موجود دي په حدیثو کې موجود دي په قرآن کې دا نشته قرآن کې ته دا د سر نه اخره پورې نشي پیدا کولی چې نبی علیه السلام سار جمع ورکړه او 2 رکعات یې وکړه او ماسپښین یې 4 رکعاته فرض جمع ورکړه او مخکې یې 4 رکعاته سنت وکړه او شاته یې چې کوم دی 2 رکعاته سنت وکړه او د مازدیګر جمع ته دې ټایم کې مخکې شو 4 رکعات یې وکړه د ماښام چې نور پرېوتو اذان بلال وکړلو او 3 رکعاته مونځ یې وکړلو او بیا چې ماسخوتن شو هغې نه بعد بیا اذان وشو رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې شو 4 رکعاته فرض یې وکړه او بیا 2 سنت دي او بیا تهجد یې کړي دي او بیا چې کوم دی دومره ویتري کړي او په دې طریقې کړي دا ټولې خبرې کوم ځای کې دي په حدیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې دي ځکه الله موږ ته وایي فتبعوني اے نبی دی خلکو ته زما تابعداري وکړئ چې زما تابعداري ونه کوئ نم د الله سره مینه رښتونې ده او نه د الله کتاب منونکي یئ د الله کتاب به ته هله منې او د الله رب العالمین سره به ستا محبت هله رښتونې وي چې اتباع به د چا کې نو ګوره د نبی په باره کې 2 ټکي استعمال کوي اطاعت هم او اتباع هم خبره به مني او د عمل تابعداري به هم کې نو ځکه الله رب العالمین د ځان باره کې قرآن کې دا نه دی ویلي چې اتبعوا الله د الله تابعداري وکړي ځکه الله چا په عمل لیدلی دی الله د چا په مخ کې څه عمل کوي نه نو اطاعت یې ذکر کړی اطاعت وایي د خبرې منلو ته نو د الله خبرې خو چې الله قرآن کې اطیعوا الله د الله خبره ومنئ نو د الله خبرې خو کوم ځای دي دا دي که نه قرآن دی او چې بیا راته وایي واطیعوا الرسول خو ګوره د دې سره سره د رسول خبره مو منئ نو د قرآن کې د رسول خبرې شته کوم ځای کې دي شابسې ماشاءالله دا واضحې خبرې دي دا واضحې خبرې کلاوي خو چې انسان علم نه یا داسې غلط کتابونه وګوري د هغه ذهن نه الله پاک د قرآن فهم هم واخلي بیا په دې قرآن هم نه پوهېږي دا دې کې الله څه وایي غریب بیا په دې نه پوهېږي دغه رنګه هم دا قرآن موږ ته وایي من یطع الرسول فقد اطاع الله
چا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره اومنله نو د الله یې اومنله. معنی که د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث منې نو هله په قرآن عمل کولی شي، خو که د رسول اطاعت نه کوې نو په قرآن باندې اطاعت ستا نشي راتللی، ځکه ته پرې پوهېږې نه، په تا نازل نه دی. دا رشید ګړی کې او پېښور کې او په مردان او په صوابیو په اسلام آباد او په لاهور او په کراچۍ کې دا نه دی نازل، دا په محمد رسول الله نازل دی. هغه په عمل کړی که نه دی کړی؟ هغه عمل چېرته لاړو؟ په حدیثو کې دی. ځکه الله وایي چا چې د رسول خبره ومنله، منه حدیث چې دی منلو نو الا فقد اطاع الله، الا به د الله مني. چې د رسول دی ونه منله د الله منلی نشي. سوال نه پیدا کېږي چې ته په قرآن عمل وکړلی شي، ته پرې پوهېږې نه. ته به شرح یو شان کې، زه به بل شان کوم، بل به بل شان کوي. ځکه قرآن کې بار بار الله وایي مونځ وکئ مونځ وکئ، نو زه به خپل مونځ جوړوم، ته به خپل مونځ جوړوې، بل به خپل مونځ جوړوي، بل به خپل مونځ جوړوي. نو مونځ به د چا نه زده کوو؟ د هغه خوږ نبی نه چې فرمایلي و امت ته صلو کما رأیتموني اصلي، داسې مونځ به کوئ لکه زم چې ولیدلم ای صحابه او زما ملګرو چې دا ما څنګه مونځ کوو. منه د قرآن په دې اقیمو الصلاة چې ما څنګه عمل وکړو داسې به یې پرې کوئ، د ځان نه به خپل مونځونه نه جوړوئ. داسې د زکات نظام، داسې د روجي احکام، داسې ورپسې د حج احکام، داسې په بیوعو کې دا تجارت حلال دی، دا تجارت حرام دی، دا کاروبار جایز دی، دا کاروبار ناجایز دی. دا ټولې خبرې خوږ نبی صلی الله علیه وسلم تشریح کړي. الحمدلله دا ټول وضاحتونه شوي د الله په فضل باندې. نو دې وجې نه څو پورې چې موږ د الله د نبي اطاعت ونه منو او د نبی اتباع اختیار نکو، موږ په دې قرآن عمل نشو کولی. یو مثال به بل درکم، بیا مخکې ځم خپلې موضوع ته بیا راځم انشاءالله. دا ستاسو ذهن سازۍ دپاره دا خبره کوم او دا درته د قرآن په رڼا کې کوم چې دا خلک قرآن کوي. الله رب العالمین فرمایي قرآن کریم کې وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. دا قرآن وایي څه چې درته رسول الله صلی الله علیه وسلم درکړي هغه واخلئ او چې کوم څه نه منع کړي هغې نه منې شئ. نو په قرآن کې دا شته چې نبي وایي چې دا واخله او دا وکړه او دا مه کوه؟ دا قرآن کې شته؟ دا نشته. دا کوم ځای کې دي؟ دا په حدیثو کې دي. دا په حدیث کې تا ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې خیال کوه دا کار وکړه او دا ګوره ونه کړي. نبی علیہ السلام په ډېرو کارونو لعنت ویلی دی، دا کار چې وکړو لعنت، دا چې وکړو لعنت، دا کار ناروا، دا کار ناروا، دا کار ناروا. څومره ډېر هغه به په حدیثو کې ګوري چې نبی درله څه درکوي منه امر کوي په هغې عمل، او چې نبی دې منې کوي هغې نه ځان ساته. هغه خبرې چېرته دي؟ په حدیثو کې دي. الله موږ ته په دې حکم کړی دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بغیر نه ته د الله په احکامو پوهېدلی شي اے مؤمنه اے مسلمانه، او نه پې عمل کولی شي. که غواړي چې زه د دین په احکامو پوه شم او که غواړي چې په دې دین عمل کوونکی جوړ شم، نو دغه کوم آیت چې ما ولوستو لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه، یقینا شته دی ستاسو دپاره د الله په رسول کې ښکلې نمونه د تابعدارۍ. نمونه دغه ده، نبی علیہ السلام نمونه ګرځولې که نه؟ زموږ جدید اصطلاح ورته څه وایي؟ آیډیل. د بعضې هلکان اوس د سوشل میډیا دور دی، زموږ هلکانو خو نه پیغمبرو پیژندو نه صحابه، خو ډمان پیژني او ډمې پیژني، خفه نه شي. سیاسي لیډر پیژني او د کرکټ والا هم پیژني، فلمونو اکټران هم پیژني. دا سوشل میډیا والا دا بېدینه نه وي، دا بېدینه پکې یادوم، دیندار هم پکې شته دی. دا بېدینه ستا آیډیل څوک دی؟ ستا چا سره ډېره مینه ده؟ دی به ورته یو ډمه یاده کړي، یاره زه د هغې نه ډېر متاثر یم. شرم نه درځي یو ډمې نه متاثر یم؟ شرمېږې نه په دې خبره؟ کله به ډم یاد کړي فلانې ډم نه دی، ډېر زبردست ایکټر دی، دنیا یې ورانه کړه. ظالمه هغه خپل عزت په دو لګولی، کاروبار کوي په دې خپل ځان. دومره بې غیرته دی چې په ځان کاروبار کوي، په خپل ځان پیسې ګټي او ته د هغه پیسو ګټلو ته خوشحاله. اب هم در پورې خاندي ښه بیوقوفانه موندلي دي. موږ څه کوو؟ موږ کاروبار شروع کړی دی، راته دغې دی د دې په ځای باندې هغه کاروباري ته ولې نه خوشحالېږي چې دا زما آیډیل دی، دا فلانې حاجي صاحب چې محنت کوي په حلاله یې ګټلې ده، چې ښایسته مزدوري کوي او مسجدونو کې تعاونونه او مدرسو کې تعاونونه او ډېر نیک سړی دی او د علماو سره محبت کوي، دا ستا آیډیل په کار و. نو هغه کاروباري پسې لاړې چې هغه په خپل ځان کاروبار کوي لګی دی.
په خپل عزت کاروبار کوي او د بل عزت ځان ته تاوی جنۍ ځان ته په فلم کې تاوی او په هغې کاروبار کوي نو تا هغه نه متاثره شوي دا زما خبرې به لږې ترخي خو د دې خبرې نه غیر بل حقیقت که د دې خبرې دا چا کومه ما وکړه هغه راته ته بیا ووایه هغه فلسفه بیا ته ماته ووایه چې کومه فلسفه ده ما ته الله قرآن کې وایي د نبي دپاره د نبی نه درته ما نمونه جوړه کړې ده نبی ستا آیډیل دی او ته زما آیډیل فلانې او فلانې او فلانې او فلانې ده هېڅوک زما آیډیل نه دی سوا زما د خوږ نبي صلی الله علیه وسلم نه داسې ده که نه ده ستاسو له ټولو آیډیل څوک دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې چا درنه تپوس کو د چا نه ډېر متاثر یې وایي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ډېر متاثر یم چا درنه تپوس کولو چې د چا شخصیت تا ته په دنیا کې اوچت شخصیت ښکاري ورته وایه د چا په باره کې چې الله ماته ویلي چې لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه د ده نه ماته اوچت شخصیت اړو ښکاري نه چې الله راته وایي ده ته ګوره دا نمونه ده ستا دپاره چې نمونه شوه نمونه څه ته وایي مطلب دا دی چې د ده په شان ځان جوړ که که نه نو چې د ده حدیث موجود نه وي نو بیا نمونه شوه بیا خو دا حدیث لاړو یاسې ضایع شو دا آیت لاړو ضایع شو نعوذ بالله الله وایي نبي نمونه ده ګوره ورته د هغه په شان ځان جوړ که نو چې یو سړی وایي د دې نبي حدیث نشته هغه څنګه ځان جوړ کړی و هغه څنګه عبادت کړی و هغه څه ویلي و هغه څه کړي دا خو شته نه نو چې نشته نو څنګه ماته الله قرآن کوي چې دا نمونه ده دې وجې نه حدیثونو انکار دی ایتونو نه انکار دی که نه دی ځکه زمونږ شیخ صاحب خپل کتاب له څه نوم ایښی انکار حدیث سے انکار قرآن تک څومره تعلیم یافته ملګري ځان له دا کتاب واخلئ د شیخ القرآن عبدالسلام رستمي رحمه الله ټول علما ترې فایده اخلي الحمدلله څومره چې د دې دور علما او مشایخ درسونه د احادیثو پړاوی شاګردانو ته هغوی دا نصیحت کوي الله دې اجر ورکړي دغه علماو ته چې دا د امت اصلي خیرخوا دي دا امت یې د فتنو نه بچ کړی دی څو کاله مخکنۍ خبره ده او غالبا ما ته خو د هغه وخت کاري که الله ما نه خطا کوي او نه خطا کېږم چې شیخ د امیر حسین صاحب حفظه الله د جلبۍ د ثوابۍ دی ډېر ښه عالم دی موږ یې ډېر احترام کوو حق پرسته دی هغه غالبا چې په دره کې ولا او په هغه وخت کې د شیخ صاحب دا کتاب چاپ شوی و د انکار حدیث په رد کې او هغه په یو درس کې خپلو شاګردانو ته دا فرمایلی وایي ملګرو دا فتنه ډېره خطرناکه ده او د شیخ صاحب دا کتاب ټول طلبا واخلئ او ویې ګورئ د دې مطالعه وکړئ چې تاسو ته پته ولګي چې دا اصل کې د قرآن دشمنان دي چې څوک د نبي علیه السلام د حدیث دشمني چې تاسو دا د قرآن دشمنانو پیژنئ تاسو په دې فتنه پوه شئ نو د داسې علماو چې هغه عرب او عجم منلي شیخ عبدالسلام رحمه الله هغه انسانو په قرآن کې اوس خلک قرآن کې قرآن وی د هغه چا نه زده کړه چې چاله قرآن ورتلو او دنیا منلی او چې او دا شیخ القرآن دی هغه شیخ القرآن چې عربو به هم د هغه نه په قرآن کې تپوسونه کول عجم خو لا په ځای پرېږده عجمو خو ټولو منلی موږ پخپله لیدلی دي اهل حدیث په ځای پرېږده د اشاعت والا ورونه دیوبندیانو ورونه بریلیانو پورې به ډبېرې ته به راتلو قرآن به ورته غوړولی و که چا به ولیده چې مولوي صاحب ته څه کوې یاره بس قرآن کې موږ منلی دی قرآن کې دا سړی موږ منلی دی چې واقعي په قرآن پوهېد عربو به ورله هلته په سعودي کې او دغه رنګه په اماراتو کې او په یو ځای بل ځای کې درسونه د عربۍ په ژبه کې د قرآن مقررول د هغه نه به څوک ښه په قرآن پوه شي الله ورله دا مهارت ورکړی دا د الله تقسیم دی چې بس یو شیخ قصه کوله د شیخ عبدالسلام رحمه الله د وفات دویمه ورځ وه او په بډبیره کې هغه شیخ د مدینې نه فارغ دی ډېر ملګري به کېدای شي پېژني نصیر احمد مدني صاحب حفظه الله شیخ نصیر احمد هغه دا قصه کوله وایي زه څنګه علم ته راغم او ما علم څنګه وکړو او بیا مدینې ته څنګه لاړم هلته مې پاکستان کې مې علم وکړو مدینې نه فارغ شو او دی وایي یو ځلې یو ځای کې روان وم په یو علاقه کې داسې خوږ اواز راتلو دی شیخ عبدالسلام رحمه الله له الله رب العالمین اواز هم مزیدار ورکړی و دا زه دې ملګرو ته یم د ده دا خوله الله دې قرآن ته جوړه کړې وه تاسو د هغه دا درس واورئ یو خوند کوي د هغه د دې خولې نه دا قرآن وایي داسې اواز مې واورېده وایي هغه اواز پسې روان شو دا څوک مولوي صاحب دی څوک دی چېرته بیان کوي وایي دی ما لا نه پېژندلو بیان به واورم و چې تلم یو مسجد لوډ سپیکر نه اواز راتلو چې دننه ننوتم شیخ وغیره عالم نشته کیسټ چا لګولی د شیخ صاحب کیسټ چا په مسجد کې لګولی
خو زه اواز خو را باندې خوږ ولګېد خبرې ډېرې مزیدار بیا مې هلته کسان نه تپوس کو دا څوک دی دا وایي کسان وایي دا شیخ عبدالسلام صاحب دی او ډېر ښه عالم دی او قرآن کې الله ډېر مهارت ورکړ وایي د دې شیخ صاحب معلومات مې کولو حتی چې ورغلم ځان مې ورسولو بیا مې ورسره قرآن ویلو هغې نه پس وایي ما له علم نه و کړی زما د علم سره مینه پیدا شوه بیا مې په پاکستان کې علم وکړو دې نه بعد بیا لاړم سعودي ته مدینې جامعې ته قبول شوم او جامعه اسلامیه کوي بیا هغه وخت په ما الله راوستو چې دا شیخ عبدالسلام رحمه الله حج ته راغو او موږ هم د مدینې نه وایي حج ته راغلي او شیخ صاحب خدمت وایي ما په خپله کولو په سعودي کې نو په دې کې وایي شیخ عبدالسلام رحمه الله عبادات هم ذکر کول چې د شپې تهجد او قیام او دغې پابندي خو چې چا ملګرو سره سفر کړی ته پته ده چې زمونږ باندې ځوانان به ستړي شو چور به شو چې په سفر به مو سره کولو موږ بل چې یو طرف ته سر ولګو که سهار مانځله راپاسېدو غټه توره به او چې کتل به هم شیخ صاحب به څه لږې سترګې پټې کړې ولاړ به ښه په خوږ اواز به خپل قرآن ویلو د شپې به ولاړو تهجد به یې کول په دغه ضعیف جسم دا قرآن والاو دا عبادت کوونکي دا د الله کتاب تر شپې ودرېدونکي خلک هغه بیا خبره کوله شیخ مدني صاحب وایي د شیخ عبدالسلام رحمه الله دپاره موږ وی ټیم واخسته د سعودي چې کوم هغه وخت کې مفتی اعظم شیخ ابن باز رحمه الله داغه نه او داغه نه مخکې وی موږ دغه سره میلاو شیخ ابن عثیمین رحمه الله سره دا دواړه د سعودي په عالمي سطح باندې مفتی اعظم تیر شوي دي چې ټولې دنیا نه ورته سوالات راتله هغوی جوابونه کړي اوس یې ډېر غټ کتابونه موجود دي شیخ ابن عثیمین ته چې وی موږ لاړو نو هغه داسې خیال وکړو چې روزانه خلک راځي د یو ملک او بل ملک نه علما دي او ملاقات کوي دا به یو مولایي بس پاکستان نه راغلی دی نو ټیم خو یې راکړو خو چې کله یې د شیخ صاحب سره خبرې شروع کړئ او بیا ورته وایي موږ تعارف وکړو چې دا داسې قرآن درس کوي دا چې په قرآن کې یو څو سوالات یې وکړو شیخ صاحب ورته تشریح شروع کړو حیران دریان پاتې شو شیخ ابن عثیمین رحمه الله چې ښه په عجمو کې په پاکستان کې داسې عالم چې په قرآن دومره پوهېږي ستاسو به ډوډۍ پروګرام ما سره وي بل ځای به ډوډۍ پروګرام نه وي که ملاقات کوو که خو ډوډۍ له به زما ځای ته راځئ موږ ورته چې زو شیخ ابن باز رحمه الله سره هغه سره ملاقات دی او بیا به انشاءالله راشو شیخ ابن باز صاحب له چې لاړو هغه طریقه به دا وه تاسو به کتلی په سترګو نابینا و دا ټول د احادیثو کتابونه په یادو بس دا د الله ورکړه ده چې چاله ورکړي یو نابینا الله پاک د ټولې دنیا مفتی اعظم جوړ کړو چې پاکستان او د ټولې دنیا نه به علما تلم د هغه نه به تپوسونه په مسایلو کې کول موږ یې معصوم عن الخطا نه ګڼو چې خطا شوی به نه خو په قرآن او حدیث پوه او ډېر خدمت یې کړی دی نو چې هغه سره ټلیفونونه پراته وو هغه زمانه کې به ټلیفونونه سوالات به راتلو یو کس به جي فلاني ځای نه ټلیفون شوی دا تپوس دی هغه به جواب ورکړو په ټلیفون بل او څه سوالات د لیکلو په شکل کې راغلي چې ورته به کس پړاو کړه چې جي کسان ناستو داسې پوره اداره وه چې جي فلاني ځای نه سوال راغلی هغه به ورته شروع شو هغوی به زر فتوا ولیکله څه د لیکلو او څه په ویلو باندې فتوې شروع وې او چې څنګه شیخ عبدالسلام رحمه الله موږ ور داخل شو موږ ورته چې دغه شیخ صاحب راغلی ملاقات کې وایي هغه ټلیفونونه او دا خطوط ودروئ په ځای باندې صبر کوئ زه د شیخ سره لږې خبرې کوم چې خبرې شروع کړو هغه ځان له حیران شو چې دومره لوی عالم په پاکستان کې او په قرآن کې دومره مهارت وایي موږ ته کلک دعوت راکړو چې ستاسو طعام به زما سره ډوډۍ به ما سره خورئ بیا به موږ چې نه جي موږ ټیم شیخ ابن عثیمین رحمه الله ته ورکړی موږ به هلته ځو او بیا چې هلته لاړو د دې عربو عادت دی د میلمستیا دوی چې چاله ښه میلمستیا کوي نو چې ګډ ور لالال کړي نو دا سر ترې نه لرې کوي دا سر ور پوري او پوخي کې ورله دا د دوی د ښې میلمستیا نښه ده نو چې لاړو د شیخ عبدالسلام رحمه الله دپاره شیخ صاحب اوس پوره ګډ نه شو خوړلی خو اکرام هسې میلمستیا او اعزاز نور ملګري به نو چې موږ وکته په هغه انداز یې هغه ګډ حلال کړی و پوخ کړی و چې دا سر ور پورې و او په خپله بیا په دې دغه باندې چې دی دا پوره ګډو سالم وایي په دې دغه باندې به دا غوښه راغوڅوله په دې چاړه باندې او شیخ صاحب ته به داسې ورکوي چې دا واخلئ دا هغه انسانو چې دا نن سبا ما ته څومره مشایخ ګورو دا ټولې شاګردان دا ته چې کله شعبان او رمضان کې ګوري او دا د قرآن دورې سټارټ شي او دا خواږه اوازونه ګوري او دا ښایسته منظرونه ګوري چې دا د قرآن مجمع ځای په ځای لګېدلي دا د دغه شیخ صاحب شاګردان دي اکثر دې خلکو خواري کړې ده دوی محنت کړی دی د الله کتاب باندې دوی پوهېدل
نو یو سړی به هسې قرآن کوي او نور الفاظ هم نشي ویلی یو سړی واقعي د قرآن عالم وي دغه د قرآن عالم دا کتاب لیکلی دی دا مقدمه مې دې دپاره وویل چې د احادیثو نه د انکار وکړو دا د قرآن د انکار دی د الله په کتاب نشي پوهېدل نو الغرض مقصد مې دا دی چې موږ تاسو له دا پکار ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نمونه خپلې مخې ته کېږو او د الله نبی چې کوم جماعت تیار کړی د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم دغه خلق الله موږ ته قرآن کې فرمایلی چې دا هغه خلق دی که داسې ایمان هم راوړلو نو هدایت باندې به روان شي دا د صحابه و جماعت چې په قرآن او حدیث باندې تربیت شوی په قرآن او حدیث باندې نبی صلی الله علیه وسلم تیار کړی جماعتو دا ګوره هدایت یافته جماعت اولئک هم الراشدون تیر جمعه میں آیت پہلے دا ہدایت یافتہ دی او دیت کی اللہ فرمائی سورۃ بقرہ چې فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا اے صحابه واوري کدی خلقو د دنیا داسې ایمان راوړلو لکه تاسو چې څنګه راوړې نو الله به دا خلق یقینا هدایت باندې روان شي یعنی تاسو په شان چې صحیح عقیده او منهج زده نکي نو ګوره دی هدایت نشي حاصلولی وګورئ صحابه کرام رضی الله عنهم صحابه تعداد تقریبا اندازتا 1.5 لاکھ ترسي چې نبی علیہ السلام دنیا نه ځي تقریبا 1.5 لاکھ کېده خو عجیبه خبره ده اوس خلک دا شبه هم کوي کنه چې دا حدیث خو د هغه ځای نه راغلی دا حدیث خو د هغه نو ته څه خبرې په مدینه کې چې کوم د مسجد نبوي سره نږدې کومه مقبره ده بقی مقبره په دې کې صرف 10,000 صحابه دفن دي سو نو دا الله زره چلته دفن دي دا نور څه د پاسه یو لک چرته لاړم چرته لاړم دا عقل کار کوي کنه کوي دی کوپړی کې سمازغه شته که نشته دا لاړه خواره شو دنیا کې چې کوم ځای به فتح کېده هلته به چې د هغه دور کوم خلیفه او اول ابوبکر صدیق او بیا عمر فاروق او بیا عثمان او بیا علي رضی الله تعالی عنهم هغې نه بعد معاویه رضی الله عنه چې کوم ځای به فتح کېده هلته به صحابه لیږل ځه هلته درس کوه هلته خلکو ته قرآن حدیث بیان کړه نو دا ته چې وایې چې دا حدیث خو د هغه ځای نه څنګه راغی دا هلته صحابه تلي ځکه راغی تر صحابو تاریخ کتلی تر صحابو سیرت کتلی نه دی دی کتلی ځکه دا خبرې کې چې دا عوام در باندې پوه شي در پورې به ډېر وخاندي چې لکه دا خو موږ ته هم پته وه ته لا ځان ته ملا وې ته دې نه نه خبر دا صحابه دي پرې ټوله دنیا کې خواره شو د دنیا ګوټ ګوټ ته ورسېده هلته کېناستل او خلکو ته احادیث بیان کړه دا صحابه لاړه خواره واره شو ټوله دنیا کې څوک عراق ته لاړی بصره کوفه شام دمشق او دغه رنګه په مختلفو علاقو کې دی خواره شو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه دین چې د هغه نه زده کړی د قرآن او حدیث په شکل کې د خپلو شاګردانو ته بیان کړو چې هغې ته تابعین ویلی کېږي رحمهم الله هغه تابعین راولګېدل خپل شاګردانو ته بیان کړ چې هغه اتباع التابعین دي او دومره په احتیاط دا احادیث بیان شوي دي چې که معمولي به د چا په حافظه کې فرق و نو فورا به د هغه وخت علماو پرې ولیکل چې یاره د دې سړي حافظه ټیک نه ده شاګردانو به خلکو امتزان ساتلو که چا به حدیث نقل هم کړو نور علماو به ورسره نه منله نه وایي دا خو نقل د فلاني نه کوي فلانې خو حافظه ټیک نه ده فلانې خو په باب د دین کې بې احتیاطه دی فلانې خو داسې دی او داسې دی دا ټولې خبرې چاڼ شوي دي دې وجې نه مسلمانان خو په ځای پرېږده کافرو چې زموږ دا تاریخ لوستی دی ډېر هغه مورخین چې په کافرانو کې تیر شوي دي هغوی دا اقرار کړی وایي موږ حیران یو چې په ټوله دنیا کې دا علم نشته په انساني تاریخ کې د آدم علیه السلام نه واخله تر د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانې پورې دا نشته چې په لکونو خلکو تاریخ دې داسې لیکلی شوی چې دا کوم ځای کې پیدا شو د علم د چا نه وکړو استاد یې څوک دی سفر یې کم ځای ته وکړلي او بیا چې د کله علم حاصل کړو د شاګردان څوک وو کم ځای کې درس وکړو حافظې څنګه وه اخلاق یې څنګه وه عقیدې څنګه وه کردار یې څنګه وه دروغجن و که رښتونی دا تقریبا په لکونو راویان دي واحد زموږ اسلام دی واحد زموږ اسلام دی زموږ د اسلام تاریخ دی چې په لکونو خلک چې دا د حدیثو په سندونو کې راځي د یو ټول تاریخ یې لیکلی دی دا صرف زموږ د اسلام کمال دی کافر نن دا غواړي چې دا کمال موږ نه والي دا کمال ولې د مسلمانانو ته حاصل دی ولې ځکه په دنیا کې په موسی علیه السلام تورات نازل و که نه تحریف پکې شوی دی که نه او احادیث شته نشته انجیل په عیسی علیه السلام نازل و موږ په ایمان هم دی خو دا موجوده انجیل
تحریف پکې د اصلي دی تحریف پکې شوی کنه احادیث د عیسی علیه السلام شته نشته احادیث خو په ځای پرې د موسی علیه السلام او د عیسی علیه السلام چې دا کم تورات انجیل دی پورې سند نشته د يهودو نصارو سره د يهودو سره تورات پورې سند د موسی علیه السلام نشته چې موسی علیه السلام خپل سند ورسوي او نصارو سره دا سند نشته چې په خپل انجیل کې سند چاته ورسوي عیسی علیه السلام دا زمونږ الحمدلله دین دی چې ته کوم ځای کې دوره وکړې د یو شیخ سره او زما په شان یو وړوکی طالب علم نم چې ته قرآن وایې نو ما سره خپل سند موجود دی الحمدلله او زما سند زما د استاد نه شروع شوی بیا د هغه استاد بیا د هغه استاد بیا د هغه استاد چې شیخ عبدالسلام رحمه الله زما د قرآن استاد دی او د هغه د قرآن دو استادان دي یو شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحمه الله د پنجپیر او بل شیخ القرآن مولانا غلام الله خان رحمه الله د پنډۍ او بیا د هغې استاد بیا د هغې استاد مخکې اخره کې به صحابه راځي او بیا به راځي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دقه ځای به ودرېږي او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چا راوړی جبریل علیه السلام د الله نه طرف دا زموږ د قرآن کمال دی دا کم هلکان چې حفظ وکړي په مدرسو کې دوی له چې کم سند ورکوي د دې حفظ د ماشومانو سند هم شته ما ته دې قاري صاحب هغه قاري صاحب وایي ما د فلاني استاد نه هغه بل استاد دي د هغه بل استاد ټول په تاریخ کې لیکل شوي دي تاریخ پیدایش تاریخ وفات د هر عالم موجود دی حتی چې خبره چاته ورسیږي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دقه شان حدیث را رسیدلی زمون سند په حدیثو کې الحمدلله زما دو استادان شیخ امین الله حفظه الله او شیخ القرآن علامه سید عبدالسلام رحمه الله شیخ عبدالسلام رحمه الله نه ما بخاری تر کتاب الجنایز پورې ویلی ده الحمدلله او شیخ امین نه مې دواړه جلد ویلي د بخاري الحمدلله او چې دا موږ سند شروع کړو په حدیث کې دا سند زموږ روان شي په امام بخاري ودرېږي او امام بخاري چې روان کې په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ودرېږي دا څه ګپ دی دا څه ګپ دی دا دین په ټوکو را رسېدلی دا زمونږ دین چې ولاړ دی په دې سند ولاړ دی دا اسلام چې نن په ټوله دنیا کې مضبوط دی او دا کافر ورته حیران دي دا په دې ثبوتونو باندې چې دې خلکو سره د یو خبرې سند موجود دی نن هغوی حیرانېږي نو دې وجې نه دا مستشرقین دا موجوده زمانې دا د اسلام دشمنان غواړي چې یاره دا مسلمانان موږ نه په یو شي کې ډېر کمال والا جوړ شو خبرې ته سوچ کوه زما دې خبرو باندې ډېر جوور غور کوه یهود وای موږ سره آسماني کتاب دی تورات ځکه تحریف پکې دی او که اصلي شکل کې دی خو وای موږ سره یو آسماني کتاب شته خو حدیث ورسره د موسی علیه السلام حدیث ورسره نشته نصارا وای عیسایان موږ سره آسماني کتاب دی اگر چې تحریف پکې شوی خو د عیسی علیه السلام حدیث شته نشته ولی مسلمان وای ولی دا مسلمان وای چې ما سره ګور آسماني کتاب هم شته خو مثله معه د دې په شان را سره یو بله ذخیره ده چې د دې شرحه ده هغه څه شی دی زما د خوږ نبي وایه په زور څه دي شابسې دا خبره د کافرو د سترګو ازغی دی دا خو په دې شي کې موږ نه مخکې شو کافر دا غواړي چې دا مسلمان دی همداسې لکه یهودي او نصراني یهود وایي موږ په یو آسماني کتاب ایمان لرو خو د عیسی د موسی علیه السلام حدیث نشته او نصراني وایي موږ په یو آسماني کتاب ایمان دی چې انجیل دی خو د عیسی علیه السلام حدیث نشته نو غواړي دا کافر چې دا مسلمان هم وایي چې موږ سره یو آسماني کتاب شته خو چې حدیث دی د منځه څه کړو دا تلری کول غواړي ځکه دې حدیثو دې عمل ته تیار کړی دی عمل ټول په حدیثو کې دي که نه په دا د غټ کمال دی چې دا قرآن باندې چې کله دې ځان پویه کوي او په عمل کې هغه عملي شکل ټول هلته په حدیثو کې موجود دی نو دې وجې نه غواړي چې دا حدیث ته لرې که چې حدیث لرې شو نو زه به یې خپله تشریح د خېټې نه کوم د دې قرآن ته به یې د خپلې خېټې نه کوي بل به یې د خپلو مزغو نه کوي بل به یې د خپل فکر نه کوي بل به یې د خپل عقل نه کوي نعوذ بالله د دې کتاب نه به لوبې جوړې شي د دې کتاب نه زموږ نبي لوبې نه دي جوړې کړي زموږ الله ته لوبې نه دي جوړې کړي الحمدلله د دې کتاب موږ سره شرح موجود دي او هغه تفصیلات موجود دي چې زموږ د خوږ نبي صلی الله علیه وسلم احادیث په دې خبرو ځان پوه کوئ دا دینی او د عقیدې خبرې دي صحابه کرام رضی الله عنهم دغه تربیت حاصل کړه تېره جمعه موږ د یو صحابي تاریخ بیانوه د هغه په تاریخ کې اخري خبره پاتې وه دیو جنا مانن دی بلې موضوع له ډېر ټایم ورک ستاسو ذهن کې یو منهجي خبره واقع کول ځکه زمونږ خطبه سیده سینې چې خلک مصروف کا مونږ چې د دین په اهمیت او په دین په دې اصل روح پوه شي مسلمان د دین په اصل روح ځان پوه کوا صرف د سیمه کو چې دین اسلام دی او بس مونږ منل نور ته خبر نه یا اسلام د کم ځای نه راغلی او نوم د څه دی
شیخ غلام الله رحمتی رحمه الله به فرمایل وی مسلمان د دین سره دومره مینا ده د نبی سره دومره مینا ده چې ځان په وجني کنه او دا ځان وجل په سعادت ګڼي کامیابی ګڼي خو پیژنې نه ګوره ځان په وجني جذباتي ډیر دی خو لا پیژندل دا دین نه دی دا پیژندل غواړي د خپل منهج پیژندل غواړي نو تیره جمعه موږ د یو صحابي واقع بیانوله د سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه ورور دی چې هغه نوم دی عمیر بن ابي وقاص رضی الله عنه نوجوان الک 14 کالو عمر کې هجرت وکړو مدینې ته او د ده په باره کې راځي چې کله د بدر اولنی جنگ د مشرکین مکه او د مسلمانانو په مابین کې جوړ شو دا هم پکې تللی دا رور یې وایي سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه وایي زما دا کشر رور دی او پټ پټ کېږي د دې مسلمانانو په صفونو کې پټ پټ کېږي ځان پټوي را پټوي وایي زه حیران شوم ورپسې ورغلم چې هلکه څه تختې را تختې یو طرف ته بل طرف ته پټ پټ کېږي وایي هغه راته وایي دا عمیر رضی الله عنه الله اکبر عجیبه خلک وایي د نبي علیه السلام نه ځان پټوم نبي علیه السلام نه څنګه ځان پټې وایي هسې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وایي چې ته ماشومې ته کور ته لاړ شه چې زم نن د مشرکین مکه سره وجنګېږم د چا د لاسه چې موږ هجرت کړی ځکه خو هلته ایمان راوړی کنه د نبي علیه السلام اولنو ملګرو کې دی اګر چې کشر هلک نابالغه وله او ایمان یې په نبي علیه السلام راوړی نن زما دا جذبه ده چې د دې مشرکانو سره وجنګېږم خو هسې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم به ماشومان واپس کول کم عمر هلکان به واپس کول تاسو ځئ هبې نه پرېښودل نو ما رسول الله صلی الله علیه وسلم چېرته واپس نه کي دې وجې نه زه نن پټېږم ته سعد بن ابي وقاص وایي زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت ته لاړم ما ورته ویلې د الله نبي زما دا ورور یو درخواست کوي ستاسو مخې ته تاسو یې لږ واورئ ما ویل راشه د نبي علیه السلام مخې ته راشه چې وویني او اجازت درکړي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې وایه څه وې دی ورته عرض کوي چې ای د الله نبي زه دا غواړم چې په دې معرکه کې شریک شم او بیا شهید شم د الله خاطر شهید په صورت کې پیش شم د دین باندې ځان قربان کړم نبی صلی الله علیه وسلم ته ستا عمر کم دی او ته داسې کار وکړه ته واپس لاړ شه نوره موقع به الله راولي بله به راشي بیا به پکې که نه د ده په باره کې راځي سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه دا رور یې وایي زما دا کشر رور په ژړا شو دا عمیر رضی الله عنه عمیر بن ابي وقاص وی ژړلې او سلګو ونیو چې نبی صلی الله علیه وسلم ما ولې واپس لیږي ولې مې نه پرېږدي په خپل صف کې د مشرکانو په مقابل کې په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د ده دا جړه را ډېره زیاته شوله او ډېرو سلګو ونیو د نبي علیه السلام دا زړه رحم پکې ډېر و چې دا بالکل نه منې کېږي نه واپس کېږي نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا زړه را نرم شو ورته او دته اجازت ورکړو چې ځه بس تم پکې ایثار شه دې ملګرو کې نو د ده سره چې کومه توره وه هغه توره ډېره اوږده وه هلته د عمر کم توره غټه وه دا توره په ده باندې لویه وه وایي نو دا رور یې وایي سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه چې زه ورله راغم او دا توره چې کوم دی دا ورله ما وتړله او په دې لاس کې مې ورله بیا ورکړله او دغه رنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته دعا وکړه چې زه ستا کوم ارمان دی هغه د الله رب العالمین پوره کړي په دې معرکه کې چې کله وی دی ور داخل شو او جنگ یې کوو هغه ارمان الله رب العالمین پوره کړو او د یو مشرک چې د هغه نوم دی عمرو بن عبد ود العامري د هغه د لاسه دی شهید شو په شهادت باندې ورسېد هغه ارمان یې پوره شول په بالکل په ځوانۍ کې لاړ دا هغه عمرو بن عبد ود دی مشرک چې بیا وروستو د خندق په جنگ کې دغه مشرک هم د علي رضی الله عنه د لاسه بیا مردار شوی دی سیدنا علی رضی الله عنه بیا په خندق کې دغه مشرک هم بیرته مردار کړی دی خو دا صحابي چې و په دې کم عمرۍ کې دته شهادت میلاو شوی دی او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اولنو ملګرو کې د نبی صلی الله علیه وسلم په اولنو ملګرو کې چې کوم کسانو په هغې کې یو صحابي مشهور هغه عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه دی ابن ام عبد ورته ویلی کېږي ډېر ناشنا علم الله ورکړی هغه عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه چې د نبی علیه السلام اولنو ملګرو کې د بدن نه کمزورې د قد نه وړوکې او کمزورې وړوکې داسې نری بدن یو پنډۍ ډېرې نری نری وي او غریب و غریب نو دې وجې نه به هلته په مکه کې مشرکانو ډېر ظلمونه کول وایي ما به څه نه شو کولی چې کله مشرکانو ظلمونه شروع کړو په مسلمانانو یا په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې او د هغه
هغه واقعا په صحیح بخاری کې راځي چې عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي وای زه یو ځل په مسجد حرام کې وم او رسول الله صلی الله علیه وسلم راغو مسجد حرام ته را داخل شو په مکه کې او د کعبه خوا کې ودرېد او مونځ یې کوو او دا مشرکانو ډله داسې ناسته د 7 کسان دي سرداران غټ غټ ابو جهل پکې دی او دغه رنګه امیه پکې دی او عقبه بن ابي معيط پکې دی او د شنور غټ غټ سرداران 7 کسان دا بدمعشان د مکې ناست یو بل تل د تو ګورې دا د آزاد منځونه کوي راته دلته نو یو بدبخت پکې ویلې چې ابو جهل دی یا عقبه بن ابي معيط دی بعضي محدثین وی دا دی ابو جهل ویل چال تلاړ شي یاره فلانی ځای کې فلانی قوم چې کم دی هغه اوخي علالي کړي دي او دا هغه لري کلمې غندونه هغه پراته دي هغه راوړی یو د محمد په دې سټو پملای ورواچوي صلی الله علیه وسلم ظالمان بدبخت عبد الله بن مسعود وی دا خبرې ز اورم خو کولای نشم په دې کې یو بدبخت را پاسه دا بدبخت هغه عقبه ابن ابي معيط دی چې دې ظالم یو ځل د نبی علیه السلام مړی ته صادر مچولې او مړی مبارک ته او تاو کړی تر دې پورې نبی صلی الله علیه وسلم د مخ مبارک تک سور شو د سترګې مبارکې تکلیف د لاس راووت داسې اول د تکلیفونو وخت په مسلمانانو اب وروسته ان شاء الله موږ په احوالو د نبی علیه السلام کې وایو عبد الله بن مسعود وی دا ظالم لاړو دا بدبخت او ټول غندونه راوړل مسجد حرام ته رانه نه استل جمعه ته او د نبی صلی الله علیه وسلم انتظار کو چې کله په سجده پرې وته د نبی صلی الله علیه وسلم په دې سټ مبارک او په دې املا باندې دا ټول غندونه ورواچول او دا سټ مبارک باندې ولا ټول غندونه راجم شو چې دا غي د لاس نبی صلی الله علیه وسلم سر مبارک نشو چته ولې نه تکلیف ورته جوړ شو او دغه رنګ دا هغه پاک بدن الله رب العالمین ته ډیر محبوب بدن هغه په دې باندې چې ککړ کړل په دې وخت کې چا لور ته ولې اطلاع وکړه فاطمه رضی الله تعالی عنها ته نبی علیہ السلام ته کشره ور ډیر ورته ګرانه په دې سلور وانه لونو کې او په منډه یې رامنډه کړل مسجد حرام ته راغه او دغه خلکو ته بد دعاګانې وکړي الله تباکا زما پلار زما بابا تاسو ته څه ویلي دي هغه د الله عبادت او بندګي کوي تاسو د الله توحید ته راغواړي او تاسو ته وایي چې جنت ته ولاړ شئ تاسو سره دا کار کوئ او بیا کې غندونه لري کړو نبی صلی الله علیه وسلم هغه دغه نه بعد خپل منځ ختم کړ عبد الله بن مسعود ورمان کوي هاي کاش چې زما وس رسیدل کاش کې چې زما دومره طاقت وي چې ما د نبی صلی الله علیه وسلم دفاع په دغه وخت کې کړی داسې حالات نبی علیہ السلام دینه بعد وای چې کله منځ ختم کو نو خیرې شروع کړلې او دا عجیبه بدبختی وګوره دا کافر داسې کوي ظلم مو کې به خاندي نو چې کله په نبی علیہ السلام باندې دا کارو په غندونه واچول نو دوی ووانه دومره په خندا شو چې په یو بل پرې وته د خندا د لاسه بړقاو خندا شروع کړه تکبر او د ډیر دغه د لاسه نو دا منظر ما کتلو چې کله نبی علیہ السلام منځ خلاص کړو د یو نومي واخست او خیره وته وکړ نبی علیہ السلام په دعا ورنه کول پالاسان خدای بيخي اخیری حد شکنه چې د کعبه بی عزتی دی وکړه مسجد حرام بی عزتی وکړه کدل الله مکه سو پچا غند ورونه چې اسیم د نالې نه غندي جمعه تراوړي زمونږ د پیښور جمعه دی دا مکه هم نه دی دا بی عزتی ده کنه ده ټول مسلمانان په دردی کې خپکی ناغه ظالمانو دا بی عزتی د مسجد وکړو به د خوګ نبی صلی الله علیه وسلم نو دا به داس انسان لایق شي د خیرو د بدعا نبی رسول الله ته بدعا عبد الله بن مسعود فرمای د بدر په میدان کې مې دا یو مردار ولید پروت هغه د نبی علیہ السلام خیره په ولګېدې په مکه کې چې ورته کړی وي هغه انجام د خیرو هغه نتیجه کوم ذکر وته د بدر په جنگ کې راوته هغه بدر چې کې صحابه شهیدان شوي د دې صحابه نومونه وسم شته کم کسان چې حج یا عمره لتلی کله چې د مدینې نه مکه ته راځي نو په دې عام روډ چې نه راځي د عام چې کوم لوی لار د مکه ته دا چې کوم گاډو والا خلک وړي راوړي ته چرته مدینه ته لاړې الله دې بوزه بار الله دې مونږ هم بوزي مدینه کې ایثار شه او دغه چې کوم عام روډ باندې گاډي زی غي سره مزه یو ملګری ته وایي چې پوي وې ما په هغه د بدر په لار باندې مکه ته بوزه د بدر په لار د یمبو په لار د بدر په لار چې کله زیاده بیله وګده لار ده 100 غنټه وګديږي ځکه د مکه ته سیده روډ دی دا بدا ستاويږي په بدر وا بیرته به دی روډ تر وځي بیا به مکه ته سکال الحمدلله موږ تلو التا په کوم ځای کې چې معرکه شوې ده په دې ځای کې باقاعده مینس کې روډ تیر کړی دی د خلاص ته چې وګوري هغه شهیدان پراته دي د بدر د میدان جنگلو ته لګېدلې ده د روډ نه دی غاړې
او د روډ نه دی بلې غاړې ته چې وګوري نو داسې څه دغه جوړ دي دا څه ورته وایي هغه لیټرینونه او باترومونه جوړ دي. ما ملګرو نه تپوس ما سره شیخ خو د مدینې نه فارغ دی عالم دی د ثوابۍ هغه نه ما تپوس دا ځای کوم ځای دی هغه ما ته دا کوم ځای کې چې مشرکان نبی علیه السلام هغه کوی ته راښکل بدر چې دا یو کویو په دې قلیبي بدر یو ته ځکه ته د بدر جنګ وایي چې دغه ځای کې د بدر په نوم کویو قلیبي بدر وایي کوم ځای کې چې نبی علیه السلام مشرکان هغه کوی ته غورځولي په هغې دغه ټټۍ او دغه بیت الخلاګانې جوړې دي دا آخري انجام شو د دغه ظالمانو چا چې زما د نبي توهین کو آخري انجام یې دا شو چې اوس هم پې فلشونه جوړ دي او هغه بیت الخلاګانې پې جوړ دي او باترومونه پې جوړ دي د ګندګۍ ځای اما له هغه ځای کم ځای دی چې نبی علیه السلام ځان له خیمه لګولې او هغه دعا یې د الله نه غوښتله د جنګ نه مخکې او ډېرې وژړله او صادر مبارک د ولو نه پرېوته او ابوبکر ورته منت وکړو بس کړئ د الله نبي دومره مو وژړله الله ستا دعا قبوله کړې ده بس وایي هغه دغه ځای دی د روډ نه چې دغه طرف ته شي د روډ باندې لږ مخکې لاړ شي یو جومات دی مسجد عریش ورته وایي او حدیث کې هم دغه ځای ته عریش وایي چې نبي علیه السلام ځان له چپر لګولی چپر چې کوم نبی علیه السلام د پاره لګېدلی و دغه ځای کې نبی علیه السلام دعا کړی و هغې باندې نن مسجد جوړ دی ډېر غټ جومات دی خو زوړ شوی دی اوس یې لګیا دی بیا مرمت کوي دوباره نوی جوړوي د سعودي حکومت لګیا دا د خپل نبي تاریخ دا د صحابه کرامو رضی الله عنهم تاریخ دا موږ له یادول پکار دي او الحمدلله د هغې چې کوم آثار موجود دي که چاته الله مقور کړي ته تلل هم پکار دي چې هغه ځایونه موږ په خپلو سترګو ووینو الله سبحانه وتعالی دې د صحابه کرامو رضی الله عنهم محبت زموږ په زړونو کې واقع کړي او الله رب العالمین دې موږ ته د صحابه کرامو رضی الله عنهم د تابعدارۍ توفیق راکړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنتو دې الله موږ پوهه کړي زموږ ژوند دې الله رب العالمین په احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنتو باندې منور کړي الله سبحانه وتعالی دې په دې دور کې چې هر قسم فتنې دي که ښکاره دي که پټې دي او که هغې باندې موږ پوهېږو که پرې نه پوهېږو الله رب العالمین د ټولو فتنو نه زموږ حفاظت وکړي الله سبحانه وتعالی دې ټولو بیمارانو ته شفای کامله ورکړي زموږ کور کې یو ماشوم بیمار دی او دا بیماري تقریبا عامه ده دا هیزه وغیره لګېدلې ده او ډېر ماشومان په دې هسپتالونو کې دي ستاسو کورونو کې به مې الله رب العالمین دې ټولو له شفا ورکړي دعا ورله غواړئ چې الله رب العالمین روغ صحت ورکړي دغه رنګه د دې ملک دپاره د ټول امت مسلمه دپاره دعا وغواړئ چې څومره فتنې دي دا د ختم نبوت دشمنان دي د صحابه کرام رضی الله عنهم دشمنان دي دا شرکیات او بدعات روان دي دا فتنې الله رب العالمین ختمې کړي اخري خبره کوم ټیم پوره شو پرون یو ویډیو ما وکتله ملګرو بېګاره ولېږله په لاهور په فیصل آباد کې دومره عجیبه فتنې دي فیصل آباد کې کسان لګیا دی قوالیانې وایي او قوالی کې څه قوالی چا لیکلي یو جاهل شاعر لیکلي که نه چې نه په قرآن پوهېږي نه په حدیث پوهېږي او دا قوال څوک خو ډمي خو هسې هغه ځان باندې اسلامي نوم ایښی دوکړی او باجې وایي لګې او څه وایي وی فلانه لاسانی سرکار فلانه چې د مشکل کشا فلانه د شرک خبرې کې چې فلانه مشکل کشا دی زموږ مشکلات حل کوي فلانه به دا نو یو وکیل را پاسېدلی وکیل ګور ګیره هم نشته خو بس په توحید الله پوهه کړه اما یک دیوالي تاسو ویډیو کتلی که نه کتلی یا به وګورئ وکیل را پاسېده هغه اعلان وکړو هغه د قوالۍ والا ته د قوالي ودروئ هغې قوالي ودروله وایي ګوره لاسانی چې ثاني نشته هغه څوک دی الله دا تب شو لاسانی سرکار پلانې او لاسانی او مشکل کشا پلانې د خلکو مشکلات بال کوي او شفا به ورکوي دا زمونږ په معاشره کې لا اوسه پورې خلک په توحید نه دي پوهېږي صرف دومره خبره یې وکړه چې ګوره لاسانی د الله نه غیر بل نشته او دا خبرې مه کوئ یو دم پټرول راټول شو درز او تشدد یې پرې کړی دی او هغه وکیل دی د وکیلانو زما خیله چېرته د هغه ځای صدر هم دی خو دا مسله د توحید وکړله الله دې ول اجر ورکړي چې سره دی چې ګوره د هغه ګیره هم نه وه خو په توحید پوه یو زه هم د ټولو غلط عقیدو والا د دې مولیانو نه دی خو چې لا دومره په توحید باندې پوه شو زموږ ملک دا حال دی چې توحید بیانې د الله لویوالی هم یې در سره څوک نه مني دومره عجیبه عجیبه فتنې دي الله رب العالمین دې دا ټولې فتنې ختمې کړي د قرآن او حدیث علم دا صحیح ښایسته عقیده دا د نبي علیه السلام سنت دا د الله رب العالمین د دنیا ګوټ ګوټ ته ورسوي کوم ځای کې چې د دعوت په لاره کې رکاوټ دی چې په هر شکل کې دی په هر رنګ کې دی الله رب العالمین دې دا ټول رکاوټونه ختم کړي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. دا دریوانه چټونه د بیمارانو د دعا درخواست موږ مخکې دعا وکړو الله رب العالمین دې چې دا چا چټونه را لېږلي د ټول بیمارانو ته شفای کامله ورکړي او د مشران له مخکې صفونو کې ځای ورکړي صفونه برابر کړي جوخ چوخ درېږي.